کو د خیانت نظام وساتي د دوکو نظام وساتي که دوکي مچرته شروع کړي په دې دکانداري کې په دې خسرو کې په دې منصبونو کې رب العالمین به ګور تاسو نه ایمان واخلي ایمان به د کې سره پاتې نشي داخله به ایمان دي رسول الله باندې ځمانه عبد الله بن عباس فرمایي د خیبر بورز باندې څخه د محمد رسول الله ملګرو نه رااله او د ویل فلان شهید فلانه شهید شو فلانه شهید شو وې د یو کس په باره کې ول چې هغه شهید شو رسول الله خادمو رسول الله ورته ویل کله د شي نشي کېدلې اني رايته في النار في برده غضاها وما دا ولیدو چې دیو چپن غلا کړي و الله د حق چپن د وجنه د جهنم په منځ کې وغورځو او سمانته سوځي او به رسول الله ویل ابن الخطاب عمر سے ویل اذهب لار شو دي خلکو کې د आवाज وکړي جنت له داخلي کې نه مگر مؤمنان انسانانو نو عمر سے فرمایي وزلان مو د خلکو کې د اعلان وکړي چې الا خبردار انه لا يدخل الجنه الا المؤمنون جنت لمن داخلي کې مگر مؤمنان دلیل په دې باندې چې کوم انسان خیانتونه کوي رسول الله فرمایي دا غنه به الله ایمان واخلي ایمان دغه بالکل ایمان نشته قران کې رب العالمین فرمایي ويل تبيدا للمتففين دا منه اق انسانان چې په دې سودا کې کمی او زیاتې کوي په درنده اخلو په سپکه باندې خرڅي خراب مالي هغه د خنوم په خنوم باندې خرڅي دسي انسانان رب العالمین فرمایي چې الله دې جهنم لبوشي زمونږ الله ورته اخیرا کړی دا انس بن مالک فرمایي وی سړي ویل چې رسول الله قد استشهد مولاك فلان استقبلني غلام کوم شي الله نبی ویل کله دسي نه ده ان رايت عليه ما باغبن شړی ولیدل غلها چې غلا کړي و د غنیمت د مال نه یوم کذا وکذا د اق شړی د وجه رب العالمین د جهنم منځ دا غرزولې دلیل به دی باندې چې ګور جهاد ډیر مقدس عبادت په دې کې ګر زری په اندازه باندې شي شغه تعالی ډیر معمولی غونډه شي خاري اخو دې خو دې کې نو جهاد خو څه کې چې ختم رب العالمین باندې د اق شړی د معمولی شي د وجه نه ایسر جهنم دې منځ لبوش انت به پروتي دا صفه چې کړ په انسان کې الله به د جنت نه مني عامر بن ابي عامر الاشعري فرمای وی رسول الله فرمایلی دی ډیر خاندان چې دی هغه الاسد والاشعريون دي وی ځکه دوی چې په قتال کې تخته نه کوي به در خلک دي او ناشنا صفات په کې دا چې خیانتونه نه کوي دا ډېر صفات دي چې انسان په دې نیک صفات باندې مشهوري صوبان الله فرمایي چې محمد رسول الله ویلي من ما ته سوچ مړ شو دا بریو د درې شینونه الله به جنت ته داخل کړي یو چې بده انسان کې لوی نه و رسول الله فرمایي د کوم انسان بغړ کې چې د ظریف اندازه باندې تکبر دي چې انسان به الله سره جنت ته داخل